سلامونه ګرانو لیدونکو، نن غواړم ستاسو سره د سولر سی سی ټي وي کمرو په باره کې معلومات شریک کړم. هیله ده چې تر آخره مو ملتیا وکړئ. په دې ورځو کې د سی سی ټي وي کمرې په پراخه کچه د ودانیو، ځمکې او په لنډه توګه د ملکیت محرومیت ساتلو او څارلو لپاره کارول کیږي. ځینې لا هم د خپلو ملکیتونو لپاره د کمرې کارولو کې ستونزې سره مخ دي. د دې ډیری ستونزو اصلیت د ملکیت، مځکې یا باغ لرې موقعیت دی چیرې چې دوی غواړي د سی سی ټي وي کمرې وکاروي. فرض کړئ چې په یو باغ یا څو هکتاره مځکه چې د ښار څخه لرې په یو ځای کې موقعیت لري، د ملکیت مالک اراده لري چې هغه ځای د سی سی ټي وي کمرې سره سمبال کړي. د دې لپاره هغه د برېښنا او کمرې اتصال لپاره د پلاټفارم جوړولو لپاره په زرهاو افغانیو مصرف ته ضرورت لري، او بیا وروسته هغه کمرې او ریکارډر اخلي چې ډیری خلک دومره کافي پیسې نه لري چې 24 ساعته برق د کمرې لپاره آماده کړي. خو د حل لاره څه ده؟ آیا موږ باید د دې ملکیت څارنه په بشپړه توګه له پامه وغورځوو که بله د حل لار شتون لري؟ د دې ستونزې د حل لپاره بهترینه لار د سولر کمرې دي چې دوه مهمې ستونزې حل کوي. لومړی د برق مشکل او دوهم د کمرې د اتصال مشکل. د کمرې په نصبولو کې تر ټولو لویه ستونزه د کمرې د نښلولو ستونزه ده، او د دې دوو ستونزو د حل لپاره د لمریزې کمرې کارول دي چې د لمر د وړانګو له لارې خپله برېښنا اخلي. په افغانستان کې د سولر کمرې د نورو هیوادونو په پرتله خورا اغیزمن کیدای شي، ځکه چې دا په تودوخه سیمه کې موقعیت لري او موسمونه یې مستقیم لمر لري. د سولر کمرې خصوصیات: د سولر سی سی ټي وي کمرې زیاتې ځانګړتیاوې لري، او هغه دا چې دوی د بیروني ځای لپاره کارول کیږي. نو ټولې سولر کمرې واټر پروف دي او د لمر، باد او باران سره مخ کیدو لپاره مطلوب دي. ډیری سولر کمرې په خورا ښه ځانګړتیاوو سمبال دي ترڅو هر یو کولای شي عکسونه په غوره توګه ترلاسه کړي، تحلیل او ذخیره یې کړي. نورې ځانګړتیاوې هم لري، لکه د حرکت کشف سره د 4 ساعتونو ریکارډ یا ریکارډ کول، د ویډیو تولید، سربیره د انسان کشف او د هغې عکس اخیستل، د لوړ ظرفیت میموري کارتونو ملاتړ، کلاود ثبت کول، یعنی کولای شي چې د انټرنیټ په واسطه ډیټا ثبت کړي، د لږ تر لږه 2 میګا پکسل کیفیت سره د غوره سنسرونو کارول، د شپې لید او د جامد پی پرته د عکسونو لیږدولو لپاره د وای فای څپو سره وصل کول. دا هغه ځانګړتیاوې دي چې په ډیری سولر کمرو کې شتون لري. د سولر کمرې څرنګه باید نصب کړو؟ دا ډول کمرې په هر ځای کې نصب کېدای شي، مګر د ځمکې څخه د 3.5 څخه تر 4 مترو پورې لوړوالی مناسب لوړوالی کېدای شي. د سولر کمرې قیمت: د سولر کمرې یو بې سیم کمره ده چې تجهیزات پکې اضافه شوي ترڅو پرته له برېښنا کار وکړي. البته د بې سیم کمره هم واټر پروف ده، له همدې امله د دې بیه د نورو عادي کمرو د قیمت په پرتله شاوخوا 40% ډیر ګران دی.